السلام علیکم ورګرو نننی کلاس کې مونږ خبره کوو. مونږ سره دلته درې کمانډ دي چې یو ته اریز ویل کیږي، بل ته ایکسپلوډ او بل ته آفسیټ. اریز مونږ سره د آبجیکټ د ډیلیشن کار کوي. دینه مخکې مونږ به چې څه ډیلیټ کول نو مونږ به رایې لپاره ډایرکټ ډیلیټ بټن وهله، لکه ما به دا سلیکټ کو او ډیلیټ بټن به مې وهله. اوس دې لپاره ته کمانډ یوز کولی شي چې ته څه اریز کې یا ډیلیټ کې، نو ته په کمانډ په ذریعه کولی شي. د اریز مونږ سره کمانډ دی ای به پریس کې او انټر، بیا به ته آبجیکټ سلیکټ کا، ته دا ډیلیټ کې چې کوم ته ډیلیټ کې پای باندې کلیک کا، یا ته داسې هم په یو ځل ټول کلیک کولی شي او بیا انټر ووه نو ډیلیټ به شي. دا هم یو طریقه ده. بله طریقه دا ده چې دا ټول سلیکټ کا، ای انټر، دا به ډیلیټ شي. نو دا یوه لږه زر کېږي، صحیح ده. نو دا خو د اریز کار دی. بل موږ سره ایکسپلوډ دی. د ایکسپلوډ کار دا دی مین چې دا یو آبجیکټ وي، مثال کې طور پر دا یو آبجیکټ موږ سره، اوس دا موږ سره یو آبجیکټ دی. که تا په دې باندې ایکسپلوډ کمانډ استعمال کو نو دا موږ ته په څلورو کې ډیوایډ کړي. د دې څلور سایډ دي نو څلورو کې بیا ورته ډیوایډ کړي. لکه څنګه ګوره زه رالم ایکسپلوډ، د ایکسپلوډ شارټ کټ دی ایکس، انټر او آبجیکټ به ورته سلیکټ کې، بیا به انټر کې. اوس به وګورئ هر یو آبجیکټ به بیل بیل وي. موږ سره دلته دی آفسیټ. د آفسیټ کار دی کاپي اخیستل. کاپي څنګه علي؟ څنګه چې موږ سره دلته کاپي وه یا دلته میرر و یا بل موږ سره ایره وه، د دې ټولو کمانډونو مختلف طریقو سره به کاپي اخیستله. داسې د دې هم آفسیټ موږ سره دا هم یو کاپي علي. اوس آفسیټ څنګه کار کوي؟ د آفسیټ دپاره او انټر د دې شارټ کټ دی، او انټر، صحیح ده. اوس زه ورته وایم چې ما ته دې نه کاپي واله، زه یم چې دا ریکټینګل دی، د دې نه دننه یو بل کاپي واله. نو دلته موږ ته ډایرکټ ډسټنس راشي چې څونه فاصله کې ته کاپي علي، چې د دې نه دې پورې څونه فاصله دې وي. نو زه ګورم در ویم 1 واله چې ته اوس داسې دننه ووهم، دننه که بار وخې نو بار به تې والي، که دننه کې نو دننه به تې والي، صحیح ده. نو که ته وګورې ډي آی انټر کې، تاسو وګورئ دلته او دا ډسټنس وګورئ، نو دا برته هغه شان 1 دی ګرده درګي. وګوره دا 1 میټر یا هر څه چې وي موږ سره پای کې ته یو آفسیټ اخیستلی شي. دا په ډېرو څیزونو کار کوي، په سرکل هم کار کوي، صحیح ده، په لاین هم کار کوي. دا لاین واستو ډسټنس چلی، صحیح ده، چې څومره دې ته اخیستلی شي، صحیح ده. دا آفسیټ هم ډېر زیات استعمالیږي. آفسیټ، میرر، کاپي او ټرم او ایکسټینډ دا کمانډونه ډېر زیات استعمالیږي. نو دا به ستاسو ډېر پکارېږي، صحیح ده. ننني کلاس کې موږ د آفسیټ، اریز او ایکسپلوډ کمانډ خبره وکړه. دا ډېر اسان کمانډ دی، پریکټس پې وکړئ. انشاءالله بل کلاس کې موږ تاسو ته حاضر کړو. پورې اجازت راکړئ. الله حافظ.